یاست خپرونه لمر ماښام له نجیبې سره او همدې سره زو د ټلیفون خواته موږ سره زکیه په ټلیفون باندې ده. هلو هلو ستړې مه شئ زکیه جانې، ښه راغلاست درته وایم. ښه یې جوړه یې؟ په خیر یې؟ خیر اوسې، مننه نجیبې خورې، ته ښه یې جوړه یې؟ مننه خورجانې. د ګورې چې نن له موږ سره مقدسه جانه ناسته ده او څه به ویل غواړې؟ زه له تا نه ډېره زیاته خوشحاله یم چې دا داسې برنامه جوړه کړې ده چې داسې خلک خپرونې ته میلمه کړي. تا نه زه ډېره زیاته خوشحاله یم او له مقدسې احمدزۍ خور نه دا پوښتنه لرم چې پوښتنه نه لرم، ورته وایم چې زه درمنې ډېره ویاړ کوم او ډېره رامنې ګرانه سوله دا چې دې کیسه مې واورېدله او غواړم چې خپلو هېوادوالو ته دا ووایم چې داسې د لور او د زوی تر منځ باید چې هېڅکله هم فرق ونه شي، هېڅکله هم نه، او باید چې دا نور هم مخکې لاړه شي، نور هم مخکې لاړه شي. د هېڅ چا نه هم باید چې دا ونه ډاره شي. اره یوه خوره، اره یوه خورې، ته نه دا نه. او نجیبه جانې خورې، ته رامنې ډېره ګرانه یې، تا سره ډېره مینه کوم. موږ چې کله لمر ماښام ته زه ډېر زنګ وکړم خو نه روغ کېږي. ته رامنې ډېره ګرانه یې، اصل کې تا سره ډېره مینه کوم. ډېره مننه زکیه جانې. دا راته چې په خپله څه مصروفیت لرې؟ زه په خپله باندې 12 صنف کې یم او انګلیسي کورسونه وایم. او کوم ځای نه دې زنګ وهلی؟ له شارک طلایي نه. شارک طلایي نه. شارک هم دی او طلایي هم دی. صحیح ده. او ډېره زیاته مننه زکیه جانې ستا د مینې نه، ستا د نظر څخه، او خدای دې همیشه خوشحاله او ودانه لره او تم زموږ ویاړې چې دا خپرونه ګورې او دا په مثبت طریق باندې اخلي او خدای دې همیشه کامیابه لره. صحیح ده؟ خیر اوسې نجیبه جانې، ډېره زیاته مننه. ته دې خپلو کارونو ته همداسې ادامه ورکوه او ته په موږ ټولو ډېره ګرانه یې. کله چې تا ته څوک په بده ګوري داسې فکر زه کوم چې د ټولو افغانو جنکیانو ته څوک په بده ګوري، چې تا ته څوک په ښه ګوري، موږ ته په ښه ګوري، نو ته په موږ ټولې ډېره زیاته ګرانه یې. مننه خورجانې، مننه خورجانې. کور دې آباد، مننه، ژوندی اوسې او همیشه همدغسې زکیه جانې خپلو زده کړو ته نور هم ادامه ورکوو. ودې لیدو چې کله چې موږ خپله افغانان د یو بل څنګ کې ودرېږو او داسې خویندې زموږ چې تر سا ولاړې لکه زکیه جانې غوندې، نو زموږ حوصلې یقینا نور هم مورال مو قوي کېږي. مورال قوي کېږي. ښه، نو ما په دې عکسونو کې ولیدل چې نامخدا دي یو ځای کې د څه ورته وایي د ولې دې پاکولې، خټې دې راباسلې د ولونه، دا کوم ځای ده؟ دا څه دا راته باید ووایي. سیمه د جلال آباد ښار یوه ناحیه ده او د دې هدف دا و چې مونږ چې کله یوې ستونزې سره مخ کېږو نو د هغې لپاره حق غوښتنه کوو. د چاپېریال ساتنې ستونزه په ټول افغانستان کې زښته ډېره ده او بیا په هغه سیمه کې چې ګڼ شمېر مرضونه ترې پیدا شوي، هوا یې ککړه کړې ده. موږ د دې لپاره چې خلکو ته دا احساس ورکړو چې چاپېریال پاک وساتي. که زه بیلچه رااخلم خټې پاکوم یا خپل چاپېریال پاکوم، ولې یو نارینه ورور نشي کولی چې راسي خپل چاپېریال پاک وساتي، دغه ځایونه پاکي. او ښځینه چې په کورونو کې دي دوی ډېر زیات مسؤلیت لري چې دغه خزلې له کوره راواسي، ماشومانو ته ووایي چې دا په یو سم جي کې واچوئ تر څو بې ځایه ونه غورځېږي او چاپېریال ککړ نسي. نو په ټوله کې خلکو ته د یوې سالمې روحیې ورکولو لپاره دغه فعالیت موږ ترسره کړی و. ډېر ښه، ډېره ښایسته خبره تاسو وکړه. موږ همدغه وایو چې که موږ یوازې دا چې کوم په 4 دیوالونو کې موږ اوسېږو دې ته موږ خپل کور وایو. زه به خپل خبرې ته ادامه ورکړم. دا خو یو ټلیفون دی. ناصر خان، هلو هلو، قطع شه. نو موږ که په ځای د دې چې دا 4 دیوالونه هغې ته موږ خپل کور وایو، که موږ د افغانستان ته صرف په لیکنو کې یا د هغه بیرغ په پروفایل عکس باندې لګولو باندې عملي طور باندې واقعا د افغانستان خپل کور ګڼو او منو یې، نو بیا یقینا د مقدسه جانې غوندې باید موږ خپل چې کومې زموږ د کور چارپیټ دی، کومې کوڅې دي، هغه پاکې وساتو. او څومره ښایسته خبره وکړه، که زه یو ښځه ذات سره د حجابه راپورته کېږم، بیلچه راخلم او هغه پاکومه، نو موږ او تاسو به تر څو پورې دې ته ناست اوسو چې ودرېږه پلانی خان دې راشي ودي کې دا کار، پلانی خان دې راشي ودي کې دا کار. او د دې خبرې نه وروسته ما ته یوه ایډیا دا راغله، هغه زما لیدونکي چې هغه په افغانستان کې دي،
هغوی داسې یو ورځ جوړوي چې خپله کوڅه مثلا هغې خپله په خپلو پیسو پخه کړي یا یې جوړه کړي یا هغه کومه ورځ پاکوي عکسونه واخلئ زه به په خپله خپرونه کې شریکوم او تر څو وکولی شو چې دغه یو مهم شروع کړو موږ ځوانانو سره تر څو تشویق شي و او څو ورته خپلې د چې کوم تاسو پاکي کوئ صفایي کوئ د خپلې کوڅې یا د خپل چارپیچل نو خپل ټول ملګرو سره خپل یو ګروپ سره راټول شي د خپل ښار د خپلې کوڅې پاکي کوي عکسونه راولېږئ شریک تر څو نور خلک هم چې دا وګوري او زده کړه وکړي دا وطن زموږ او ستاسو دی تر څو به یو بل سره د نفرت خبرې کوو تر څو به د یو بل نه ګیلې کوو راځئ چې رامخکې شو او کله چې موږ په خپله رامخکې شو نو بل چاته ضرورت هم نه پیښیږي صحیح ده هغه د پارسي کې وایي قطره قطره دریاب میشه وه نو هغه خبره ده چې مقدسه جانه راپورته شي تاسو راپورته شي یو 15 کسان احمد محمود ټول نو موږ کولی شو د خپل وطن ګلزار کو او کله خدای پاک وایي حرکت ته کوه برکت به زه پکې اچوم راځئ چې موږ یو هڅه خو شروع کړو دغه یو وړکی کار دی چې دغه شروع کړو د خپل د پاکي ده نو انشاءالله خدای پاک چې زموږ نیت ته وګوري زموږ د هغه ته څه ورته د زحمت ته وګوري انشاءالله زموږ د وطن سره مینې ته په عملي تور باندې په خبرو نه په عملي تور باندې وګورو نو انشاءالله خدای مهربانه دی چې وطن به ښه شي ښه نو بالعکس بیا ما کتل ستاسو چې رسمي نقش مکوله په دیوال باندې کوم ځای کې مونږ په دې وروستیو کې په رسامۍ باندې پیل وکړه ځینې هنرونه داسې وي چې خلکو ته پیغام پکې زر ورسیږي او جالب وي خلک زر اخیستلی سي رسامي هغه څه اوس مونږ په لومړیو کې چې په اختر کې لومړی رسامي مونږ کوله هغه د دې لپاره چې موږ مرور ورونو ته یو پیغام پرېږدو هغه وخت کې له اختر مخکې یوه پیښه سوې وه د اختر په ورځ بیا یوه پیښه وسوه چې ډېر زیات شهیدان مونږ لرل ډېر تلفات مو ورکړل په دې خاطر ما وسلوالو مخالفینو ته یو پیغام لیکلی و چې راشئ موږ سره د سولې په ټغر کښېنئ او د وینې په ځای مینه وشیندئ لومړی رسامي هغه وه او دویمه رسامي د یووالي لپاره وه چې یا به یو کېږو ګنې ورو کېږو د خان غفار خان انځور ډېر ښه ډېر ښه دغلته د لمر ماښام په پیج باندې او د لمر ماښام اصلي پیج چې دی هغه د لمر تلویزیون فیسبوک پاڼه باندې لاړ شي هغلته موږ چې دا اوس ویډیو لایف تللي وو هغه موږ شریک کړي نو هغې د لارې کولی شي چې د لمر ماښام اصلي پیج پیدا کړي په هغې کې موږ ته کمنټ ولیکئ او دغسې خپل ښایسته نظرونه راولیږئ چې موږ ته خان بابا سلامونه رالیږلي وایي چې سلامونه او احترامات ښاغلي مقدسه احمدزۍ په دې هیله چې روغه جوړه او د صحت په جامع په تن وي او ویاړې خورې احمدزۍ واقعا چې د وطن رښتینې لور ده سره د ډیرو ستونزو خپلو هیوادوالو او وطن ته خدمت کوي او او بیا دا هم لیکلي چې د لا بریا په هیله باندې او دا موږ ته خان بابا دا کمنټ پرېښی ده او ډیوه صافی وایي سلامونه ګرانه خورې څنګه زما سلامونه او نیکې هیلې ومنه ډېره زیاته مننه ډیوه صافی او بیا هم ارمان الله وایي چې زما مور ستاسو د خپرونه ګوري او هغه وایي چې ستاسو د کمې خبرې دي کم الفاظ دي دا موږ ته نوره هم مثبته انرژي راکوي ډېره زیاته مننه او بیا هم ندیم وفا تا ویل چې زما کمیټ مرا بخوان یک چیز خوب نوشته کو که ما بخوانم زیزه اوز یو دمه واخلی